سلام او وخت بخیر. هیله منده یم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. ګرانو او خوږو زده کوونکو، په تیره جلسه کې موږ د ر د کورنۍ اخرنی توری ولوستل. چې کوم توری و؟ غ توری و. غ توری مو ولوستل، غ منځ لوست و او دا لوست مو ولوستل. تاسو کولی شئ که کومه ستونزه لرئ او یا هم تاسو مخکینی ویډیو نه یې کتلي نو مخکینی ویډیو وګورئ او که کومه پوښتنه لرئ کولی شئ په کومنټ کې له مانه پوښتنه وکړئ. نن ورځې لپاره راځو د سین کورنۍ ته چې له سین توري نه پیل کوو. سین خپله درې دندانې لري، په نیمه شکل باندې هم لیکل کیږي. څوم لوست ده؟ 8 لوست او 55 پاڼه یا صفحه. سین سابه. کله چې درس وایم نو تاسې هرومرو غوږ ونیسئ، دقت وکئ او بیرته یې راسره تلفظ کوئ تر څو دغه تلفظ مو یا هم ژبه مو ورسره عادت سي او ښه یې زده کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سین سابه. سابه ښه خواړه دي. سابه ښه خواړه دي. سابه روغتیا ته ګټه رسوي. سابه روغتیا ته ګټه رسوي. موږ باید پاک او تازه سابه وخورو. موږ باید پاک او تازه سابه وخورو. سابه لوست مو ولوستل. وګورئ سابه څه شی دي. کولی سو ووایو په تصویر کې تاسې ګورئ بانجان ده، ګازرې دي، کاوو ده، کرم ده، سبزي. دا ټول سبزي دي یا هم سابه دي او کله چې موږ سابه خورو باید پاک یې پرېمینځو او وروسته له هغه یې وخورو تر څو موږ ناروغه نه کړي. موږ باید تل پاک او صاف او منظم تازه سبزي وخورو تر څو ناروغه نسو او ډېره زیاته ګټه هم لري. سابه په کوم توري باندې پیل سوی ده؟ په سین توري. په کوم توري؟ په سین توري. سین توری یوه، دوه، درې خانې لري. نیمه شکل هم لري. نیمه شکل لري؟ بله، نیمه شکل هم لري. د کلمو په سر، منځ او پای کې هم راځي. سر، منځ او پای کې راځي. دلته کولی سو چې څو مثال راوړو. که چېرته نقطې کېدم یعنې سیورې له سین څخه کار اخلم او تاسې باید راته ووایئ چې پوره سین ولیکم که نیمه سین ولیکم. لیکم. بل راځو په منځ کې لیکو او بل کلمه په آخر کې. ښه، دا سوی زموږ کلمې. سین باید ورسره یو ځای کړو تر څو هغه کلمه چې موږ غواړو هغه لاسته راوړو. که دلته له یا سره سین یو ځای کړم، آیا پوره سین غواړي که نیمه سین؟ البته چې نیمه سین غواړي. نو څنګه یې لیکم؟ سیلاب. چی شی؟ سیلاب. دلته سیلاب. ر او سین و یا که سین ورسره یو ځای کم دلته په منځ کې کوم سین واخلم؟ پوره که نیمه؟ نیمه سین. رسی. رسی. رسی چی ته وایي؟ تناو ته. په تصویر کې هم تاسې ګورئ رسی. صحیح. او بل دا خو تاسې پیژنئ ځکه چې موږ دویم لوست و چې دا مو ولوستل. که الف له سین سره یو ځای سي څه شی کېږي؟ آس. آفرین. چی شی؟ آس. آس مو لوستی و، د آس لوست مو هم لوستی و. دلته وګورئ سین سیلاب په سر کې، سین رسی په منځ کې، سین آس په آخر کې. نیمه سین او پوره سین څخه مو کار واخیستل. کولی سو چې کلمه جوړول هم زده کړو. مثلا ما ویلي و چې سین، الف، ب او هیګکه که دا سره یو ځای کو څه شی کېږي؟ څه ډول یې باید ولیکم؟ سین، الف، ب، ه. داسې ولیکم؟ نه، داسې غلط ده. نو سین کولی سم نیمه ولیکم، بیا الف ورکم، بیا ب نیمه ولیکم، بیا هیګکه ورکم. څه شی سو؟ سابه. صحیح ده. په دې برخه کې باید تاسې ورته فکر ونیسئ یا هم پام ونیسئ چې کوم توری مو نیمه راځي او کوم توری پوره راځي. د تاسې کورنۍ دنده 28 لوست سین سابه به په دقت سره خپلې کورنۍ ته 2-3 ځلې
په لوړ غږ ووایئ، تلفظ به یې سم په دقت سره وکړئ. وروسته له دې چې 2-3 ځلې مو ولوستل، بیا به راسئ دغه د سین سابه لوست به 2 یا 3 ځلې په خپلو کتابچو کې په منظم شکل ولیکئ او د سین توری به په رنګه قلم ولیکئ تر څو د تاسو په ذهن کې پاتې سي. درس مو څه شی ده؟ سین ده. کله چې کلمې هم کاروئ، هغه کلمې به په کتابچو کې لیکئ چې د سین توری پکې کار سوی. خپلې ښایسته کورنۍ دندې به هم ماته په لاندینۍ ایمیل ادرس راولېږئ او چینل به سبسکرایب او لایک کړئ تر څو زموږ نوې ویډیوګانې په اسانۍ ترلاسه کړئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.